د قرآن کریم یو داسې آیات که چیرې یو انسان دغه آیات مبارک یاد کی او بیا یې ووایي د ځان سره د ده په زړه کې به د ګناه شوق او فکر چې دی دغه به ختم سي. ډېر خلکو پوښتنې کړې چې غواړم چې د ګناه نه ځان محفوظ وساتم، بار بار توبه وباسم، بیا دغه بعد بیا بیرته بیا ګناه وکم، بیا توبه وباسم، بیا بیرته بیا ګناه وکم. ته یو داسې وایي وظیفه راوښیه چې د زړه مې د دې ګناه نه تور سي، په زړه کې مې د دې ګناه څخه نفرت پیدا سي. ګوره دا یو داسې آیات مبارک دی چې کله د آیات مبارک ما واوردی ما په خپله هم ویلی او د دې رزلټ ما خپله هم لیدلی چې کله دې په زړه کې د ګناه شوق پیدا سي، د ګناه اراده دې زړه ته راسي، نو دا آیات یو وارې دوه وارې په زړه کې ووایې، هر څومره چې ته یې ووایې هغه ستا خپله مرضي ده. نو چې کله ته دا ووایې د دې آیات په برکت سره به انشاءالله العزیز په زړه کې به دې د ګناه څخه نفرت پیدا سي. هغه آیات داسې دی چې بسم الله الرحمن الرحیم انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. دا به زه پر سکرین باندې هم درته ولیکم، خو دا ویډیو مخته ضرور در سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته ورسیږي، فایده وسي مسلمانانو ته.